بسم الله الرحمن الرحيم دیتا دا شعبان میاشوی او زمونگا پختانه وتا دا شوقه در میاشوی د دې میاشتې یو فضیلت راغلی دی او د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالخصوص د روزو ذکر کړی یو خو د دې میاشتې پنځلسمه ورځ باندې روزه ده چې زموږ خلک ورته د شپې ته شب برات وایي او د ورځې ته د شب قدر ورځ وایي لیکن دا میاشت غونډه برکتي ده دا حدیث چې ما وایي دی کې زه خبرې درته کوم غونډه میاشت د برکت میاشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شعبان په ټوله میاشت کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري په ټوله میاشت کې به ډېرې روزې نیولې عائشہ صدیقہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابد شو قدر بیاشتی ولا بلکہ یو حدیث کی داسی دی چی یسوم شہرین متتابعین فرن پسی دو میاشتی روجی بنی ولے یو بشعبان و بل برمضان خیر اگر نور خبر دا طالبانو دی پاغی دا تاسو تا خبر نکم صرف دومره دا کہ دا احادیث متعلق پہ او حدیث کے امدقہ سے دا بخاری حدیث ہم دے کہ دا شو قدر بے اکثر روجی نیولے دا شعبان دا میاشت او زمان دا طالبان ہوئی وی اکثر لحکم دا کولی نو کوئی چه طول میاشتی نیولے دا نو دینا مراد اکثر وی مرادی دی دے بس خلاصہ شوا نور خبری پکیو دینا کو خوزه بدویم چې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته د نور بی بیانونه چې رسول الله مبارک با د شو قدر د شعبان د میاشتې اکثر ورځې روزې نیولې ډېرې روزې به پدې کې نیولې او دا به مستقل نیولې نو ګوره دا میاشت د برکت شو دا میاشت ځان له د عظمت میاشت شوه د برکت میاشت شوه او زمون دار ورځې چې دي د جمعې ورځې دي تقریبا لنډې ورځې دي موسم هم پکې یخ دی نو په دې ورځو کې بیا دا روزې نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپله نیولې دي بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان وی په دې میاشت کې د انسان عمل الله ته خیږي نو زه دا خوښوم چې زما روجی او زما عمل الله ته وخیږي چې فرشتې الله ته وایي نو داسې به ورته وایي چې الله مونږ خو د ده عمل راوړو خو په داسې حال کې مې راوړو چې د ده روجه وه اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ هم خیږي د زیارت پر ورځ هم خیږي بعض اعمال مازدیګر خیږي بعض اعمال سحر خیږي اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شو قدر په میاشت کې روزانه الله ته پیش کیږي او کیږي هغه الله خبردار نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کیږي نو یو کوشش کوه چې نیک عمل وکړي او دویم دا چې په داسې حال کې دی اوخیږي چې ستا د روژې د دې په وجه به نبي علیه السلام د ګل دروازې روژه هم نیوله او د زیارت دروازې روژه به هم نیوله دا به زیاتې نیولې وایي د ګل پر ورځ عمل الله ته خیږي د زیارت پر ورځ عمل الله ته خیږي نو دا خوښوم چې زما د عمل الله ته وخیږي او زه روژهدار نو یوه خدا شوه چې د شو قدر په میاشت کې کوشش وکړئ چې د دې میاشت اکثرې ورځې تاسو روژه ونیسئ بلکې زموږ علما لیکي وایي که د لومبۍ میاشتې نه شروع کړي او دا روژې ونیسي او اخر د میاشتې یو څو ورځې پرېږدي صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي نو دا ډېره بهتره ده دویم دا دی چې دا دې میاشتې پنځلسمه ورځ او د دې میاشتې پنځلسمه شپه د شپې عبادت او د ورځې روژه
دا حدیث ما ستاسو مخکې ولوسته، لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم، بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي ادب اجمالی وي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شو قدر شپه وه لکه د دې میاشتې 15 شپه چې دراوي خشم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک نشتا په کوټه کې. زما دا خیالو چې کې دې شي حضور پاک چې ته بلی بیبي لا ورغلی د کشپه دا د پیغمبر مبارک دا عادتو چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله، او قانون هم دا دی چې د انسان ګڼې ښځې وي نو دې به انصاف کوي، یو شپه یو ورځ یو بیبي سره، بله شپه ورځ بلې بیبي سره. که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی. او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګول، مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېر و چې دی خوشحاله شي. او که د دوی څه ضرورت دی نو چې ما ته وایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم. نو حضور پاک عایشه بیبي چې وکتل نو کټ کې نشته، چې کټ کې نشته نو عایشه وایي ما دا سوچ وکړ چې رسول الله مبارک چې ته بلې بیبي له به تلي نو راپاڅېدم، چې راپاڅېدم طلب مې وکړ خو رسول الله مبارک په یو کور کې نو. بیا مې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام چې د فاطمې کره نه تللی لورې ده هلته چې ورغلمه هغې ته مې وویل چې حضور پاک وایي چې دلته خو نه دی راغلی. نو زم پاڅېدم، حضرت علي هم پاڅېد، حضرت فاطمه هم پاڅېده او ماشومان هم پاڅېده، جومات کې موقت نشته نو ورپسې روان شو. نو د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی، هغې ته ورپسې لاړ. بقي ته څنګه ورسېدل؟ یا خو دا وه چې دوی ته پته وه چې نبي علیه السلام د شپې به کله کله د بقي مقبرې ته ته نو په هغه اندازه دې بقي له لاړل. لیکن په مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې یو حدیث دی، ادا دی چې رسول الله مبارک په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار د حضور پاک د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبو تله، نو په هغه لار به هغه خوشبو پرېښوده. نو چې کوم به نږدې صحابه وو هغوی ته به د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغه خوشبو معلومه وه، نو هغې ته به پته وه چې حضور پاک په دې لار تللی دی. دا د شاتو مچی دی. ما د شاتو د یو غټ افسر نه تپوس وکړو، مې چې د پیټۍ نه دا مچی ځي، څوک ګل راوړي، څوک رس راوړي، څوک اوبه راوړي، بله مچی ځي او په یو ځای یو 100 پیټۍ پرتې، نو هره مچی د خپلې پیټۍ له راځي بلې له نه ځي. او بل په دې لاره کې غلطېږي بله دا 2 3 میله په دې شړشم پسې او په دې ګلانو پسې منډې ترړې وي، نو په لاره نه خطا کېږي. مونږ خو په لاره باندې په سړک ته ګورو، لارو ته ګورو، بوډونو ته ګورو، نو زمونږ د لار نه خطا کېږي چې دش بیابان هېڅ پته پکې نه لګي. قسم دی که انسان ته پته ولګي چې زه په کومه ځم او په کومه به نه راځم. دا خو مونږ ته سړک معلومې، مونږ ته لارې معلومې، په هغې راځو. نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته، نو ورته بورډ لګېدلی چې تګي 2 کیلومیټره، نو ورته بورډ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په پلانکي ځای کې ده، دا په څه راځي؟ ګوره الله پاک ډېر لوی بادشاه دی. د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړی، دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو ترې پاتې کېږي. او دا هر پیټۍ د بکسې د مچو خپله خوشبو ده چې 100 پیټۍ دي، د 100 ځان له خوشبویي ده، ځان له بوی دی. نو چې دا مچۍ لاړه شي کوم طرف ته نو د دې پیټۍ مچۍ هغې مچۍ پسې په هغه خوشبو ځي چې دا هلته په کومو ګلونو ګرځي، نو دا بله ملګرې هلته کې هغه علاقې ته ځي، او چې واپس راځي نو چې په کومه لاره تلي د هغه خپلې خوشبو په ذریعه چې دلته دا د ما لاره ده او د هغه پیټۍ نه هم هغه خوشبو دي، نو خپلې پیټۍ ته ځان رسوي. یعنې مچۍ باندې خو یې څه لیکلي نه دي. زمونږ خو د سړي پته لګي چې د سترګې وړې دي، د غټې د پوزه وړه ده، غټه سور دی، سپین دی، مچۍ خو ټول یو شی دی، دې کې خو پته نه لګي. نو دوی که خپله پیټۍ پېژني چې بلې پیټۍ له ورځي نه نورې مچۍ له اول بین کړي چې دا د ما والا ده او که نه ده، دا خوشبو نه پته لګي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه
په لار به یو خاص خوشبو پاتې شو د هغه خوله مبارکه خوشبویه وه نو بیبیانو ته او نږدې صحابو ته به پته وه چې په دې لار رسول الله مبارک تللی نو چې دوی ورپسې لاړل نو رسول الله مبارک په بقي په مقبره کې په سجده باندې پروت دی د بقي مقبره کې او جاری او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړی دي نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کوي ان تعذبهم یا الله کته زما د امت لا عذاب ورکه فانهم عباد استا بندگان استمرایان یو مریل چې څوک سزا ورکي څوک ته تاسو شي کول چې دا ولي ورکي ازم امرې سره باندې یو ذوی لکه څوک سزا ورکي وهي څوک پته نشي ویل چې دا ولي وهي هرکه زما ذوی سره باندې کته وته دا ولي وهي لا ماشوم خپل لاروا دا زما ذوی او خلق بم وای چې لکه دا ذوی چې وای د بس غلطي کړی سروانه به کړی دا غلام نوکر چې وای د بخامه خاصیتي کړی نه اسې به څوک نه وای نو ان تعذبهم یا الله کدی خپل بندگانو له عذاب ورکه نو فإنهم عبادك استا بندگان دي خدای استا مریان ستانه څوک تاسو ته شي کول چې سزا ورکه الله ته ظلم نه کې خامخا به بنده سره زیاتی کړي نو سزا ورکه ستا اختیار دې ستا خوخه ده ته زیاتې نه کې لیکن وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم خدای کدا بندگانو بخې نو تانم څوک تاسو ته شي کول زوراور ساته زوراور اس څوک دته دا نشي ویلې چې دا دې ما ګناه کړې و ما لګه کړې و زه دوزخ ته واچولم د ډېره کړې و دې وبخه دا تاسو نه څوک نشي کول دې مفت کې وبخه دا تاسو نه څوک نشي کول او د حکمت خاوند دی حکیم ته څوک دا نشي ویلې چې مال دې لګه دارو راکړل او غل دې ډېر ورکړ دا مال دې لس پونه راکړې زما بیماری زیاته ده اغل دې 50 پونه ورکړې بیماری کم ده حکیم نه څوک دا تاسو شي کول حکیم ته پته چې د دې بیماری لپاره دا دارو پکار دی اغل دا دارو پکار دی حکیم ته پته چې د دې بیمار دارو ساره او ماخام خوړل پکار دی او دا غبل په شواروس کې یو ځل خوړل ته د حکمت خاوند دی پروردگار او رسول الله مبارک جاړي ښا زمون ستاسو د پاره د امت د پاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته دی سره د دینا قسم دې چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر مدینه شریفه کې د دنیا يهوديانو او هر يهودي د پیغمبر د سر دشمن دی مدینه شریفه کې بلا منافقان په هغه زمانہ کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی او سره دا دی په نیمه شپه چاته نه وای او بقي ته تللی دی او په سجده په دا خاورو کې پروت دی په دا خاورو کې او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک مخته یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده لكل نبي دعوه مستجابه د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده اب خامخا قبلېږي چې څنګه غواړي هغسې به قبلېږي غټه دعا ده نور پیغمبر ګورې مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلوي خو د قبلېدو مختلف شکلونه دي دا یو خاصه دعا ده او غټه دعا ده او چې پیغمبر مبارک څنګه وایي هغسې به یې وله قبلوي نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړې ده نوح علیہ السلام هغه دعا غټه دعا وه په دنیا کې استعمال کړه چې قوم نافرمانه شو نو یا الله زما دا قوم تباه کړي رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا واسطه ټول تباه کړي هغه دا دعا استعمال کړي دا قرنګ هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړي ده او حضور پاک څه فرمایي وی ما دا دعا پټه ساتلې ده په دنیا کې نه استعمالوم دا بزه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش لپاره استعمال څونه مهربانه هر موقع باندې رسول الله مبارک دعا په خدای زه خو حیران یم چې د طائف په سفر کې د طائف الکانو په رسول الله مبارک په کاڼو ګزارونه کول
حضرت عائشہ صدیقہ ته تپوس کوي وی د الله رسوله پتا سخت روز کمه تیره شوې سخت غډېرې به په نبی علیہ السلام ډېرې زیاتې په احد کې غاښونه مبارک مات شو غاښ مبارک مات شو مخ یې زخمي شو او د اوسپنې کړۍ پکې نښتې وه دومره سخت یې نښتې وه دومره چې په هغه راوتنه هغه ټوپۍ په سر وه د اوسپنې هلمټ او د هغه هلمټ نه کڼۍ لاندې وې ځاندې یو کړی په دې بخ په توره ووهله ووهه نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه علم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې دوه غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وایي عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې د طایف نه را روان چېرې طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی دې ویشتم او زما د وجود نبی نه روانه او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوا یم او را روان د کم ځای نه زم کم خوا دومره مې طبیعت کړی ما پسې ټوقې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړي وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې دوران درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د ده سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړه چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منل اوس یې په کاڼو پې ګزارونه شروع کړي دي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما د تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کړم او برباد یې کړم ویې لاړ شه او تپوس دې وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسوله د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا دوه غټ غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه ږدم چې چخنه یې کړم ختم شي اوس که بیا زه وم یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای موږ وایو چې کله به داسې کېږي چې دې ووینم او دې غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبان نه پوهېږي خدای ته زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي وایي کېدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو یوما به پیغمبر چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زمونږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زمونږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له ژړلې په مزدلفه کې وژړل د امت دپاره الله په مینا کې د امت دپاره الله ته ژړلې او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي عایشه بیبي ته تپوس کوي وایي د الله رسول د قیامت پر ورځ به تا زه کوم ځای ګورم ته به کوم ځای تا پسې به کوم ځای کړم رسول الله مبارک ورته وفرمایل عایشې دریو ځایونو نه به نه خطا کېږي دریو ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او زه چې امت له اوبه ورکړو الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه ورته ولاړ او دریم مې دا سورات د پل چې تاسو پل سورات ورته وایئ د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند د مارونو دوه کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې په کار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو او په کار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف په کم از کم ووایو داس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري وکړو نو وایي چې ژړلې نو زه پې ور پرېوتم حضرت فاطمه هم پې ور پرېوته
وی رسول الله مبارک سر روچت وی ما ته عائشہ الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا ته او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به څنګه ظلم وکړي او خدای الله په حکم چلېږي ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتې کړي ستا په نمبر کې به بلې بیبي له تلل ما وی دا الله رسوله زما هم دقه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي له تلې بیا فرمایل وی نه ودومه جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی چې پاسه د شب قدر شپه ده د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیله بنو کلب عربو کې یو قبیله وه هغوی به ګډې چیرې ډېرې ساتل شپانه په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي نو زه رالم ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سلګۍ ووایم او چغې ووایم چې زما امت خدای وبخي اوس د بنو کلب قبیلې ګډې چیلې هم ډېرې دي ویښته هم ډېر دي دا خاص دغه ته نه دی مراد مطلب دا چې بې شمېره خلک لکه د ګډو چیلو ویښته بې شمېره دي بې شمېره خلک الله بخي په شمېرې نه بخي مطلب دا چې ډېر بندگان الله بخي اوس دا حدیث چې دی زمارو ډېر علما په دې حدیث څه خبرې اترې کوي د دې حدیث کې خپل راویان چې دې کې دا راوي کمزوری دی دا دی دا دی دا دی دا دی بېشک خبره ټیک ده لیکن دا اتو صحابو نه دا حدیث نقل شوی اتو صحابو او په دویشتو مختلفو سندونو دا حدیث نقل شوی نو په دې وجه زمونږ ډېر علما کرام دا حدیث مستدل ګڼي چې دا حدیث او بل د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې تعامل عمل پې چالو دی نو زمون علما وی کوم حدیث که ضعیفه می کمزورې وي او هغې سره تعامل د امت ملګري شي نو دا تقویت ته رسېږي د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې تعامل په دویشتو سندونو د اتو صحابو نه منقول دی حدیث په مشکات کې شته په ابن ماجه کې شته په مسند د احمد کې شته په مصنف د ابن ابي شیبه کې شته په مسند د دارمي کې شته او ډېر کتابونه د علمي او الفردوس کتاب د پاغي کې دا حدیث شته او ډېرو شارحینو د حدیثو دا حدیث نقل کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه او شیخ عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه حافظ ابن تیمیه په خپل مجموعه الفتاوا کې د دې حدیث ثبوت ذکر کړی او د خدای د رحم نسه بعیده او لرې خبره حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي بل حدیث و دم په ابن ماجه کې په نسائی کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شو قدر پشپا یعنی د دې میاشتې په 15مه شپه په خپل خاص صفت سره د لومبي اسمان ته راکوزېږي زمون په شان الله نزول نه کوي دا د الله د شان سره مناسب یا د الله رحمتونه را نازلېږي او الله په خپل شان لایقه اواز کوي سوی هل من مستغفر څوک بخنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم په خپل الله اواز کوي څوک بخنه غوښتونکی شته چې دی وبخم هل من سائل څوک سوالګر شته چې سوال وکړي فاجيبه دې دعا قبول کړم هل من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته چې روزي ولا ورکم نو چې الله ته تاواز کوي چې بخنه غوښتونکی شته او که نشته او ته اوده پروت یې الله درته آواز کوي سوالګر شته او که نه او ته اوده پروت یې الله درته په خپل آواز کوي چې ته رزق غوښتونکی شته او ته اوده پروت یې نو چې ته پاسې او ته لاس اوچت کړې چې او الله ته آواز کوې د حضور پاک وینا ده د حضرت علي په واسطه رسېدلې ده خدای زه سوالګر یم زه غواړم الله خو د بنده په شان نه دی چې په سوال خفه کېږي بنده په سوال خفه کېږي الله په سوال خوشحالېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله وی ما نو غواړی چې درکم. خپل وی قرآن شریف کې ادعوني استجب لكم، او غواړی چې درکم. او بیا سوی دا دعا عبادت دی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، الله اکبر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي څنګه دی سيدخلون جهنم داخرين. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ورته. نو بنده وي ما نه مه غواړه، الله وي که نه غواړې نو سزا در کوم دوزخ ته دې دننه کوم. بنده په ورکړه مال دی وي کمیږي، اگر چې کمیږي نه، او الله سره خو دومره څیزونه دي چې هغه کمېدو والا نه. الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه دي. نو په دې شپه به پاسه الله ته به سوال کوي، او په دې انداز به کوي چې یا الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوي تا نه غواړم، څوک بخښنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم، زه بخښنه غواړم، څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم، الله تا نه غواړم. لیکن زما وروڼو یو څو کسان نه بخي، د هغې دعا نه قبلوي. هغه څو کسان کم دي؟ یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي، الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي. بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی، دا شرک دی. بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي د بنده نه غواړي، دا شرک دی. یو دی چې زمونږ د اسبابو لاندې څیزونه یې اوبه راوړه، ډوډۍ راوړه، جامه راوړه، دا خو موږ دا یو بل له ورکوو. علاج راله وکړه، یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي، جوړوالی بنده نشي کولی. ما له واده وکړه، واده دله بنده کولی شي. ما له زوی راکړه، زوی درله نشي درکولی. هغه څیزونه چې د بنده د اختیار نه بار دي، اوچت دي، هغې کې که د بنده نه سوال کوې دا شرک دی، په دې الله خفه کېږي. یو مشرک خدای نه بخي، دعا یې نه قبلوي. ودرېږه بل هم درته ویم، یو مدمن خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي، شرابي انسان. یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصد څکلي یا په تیر کې او دې توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم، نه خیر شو، دا خیر توبه وایسته. لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی، ولې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال په بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي، بیا به زړه ګرېږي، بیا به د شوق راځي. د پوډر والا ته ګوره، یو ځل پوډر اوس کی علاج والا وکي، مور پلار د هغه پوډرو نه ملی شي، ټیک ټاک شي، بعضې پکې تبلیغ له هم لاړ شي، چله مو لګوي، سرور میاشتې مو لګوي، او چې واپس راشي بیا پې شروع کړي. دې کې یو خاص خوند دی، خوند. نو شراب چې یو ځل چا وڅکل باس، هغې کې یو خاص خوند دی، بیا لګی او هغه شراب څکي. دومره خراب شی دی زما وروڼو، خدای دې موږ ته نه ښایي. زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بار ملک سفرونه مې کړي دي که نه، نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي، په دې جزونو کې جوس ورکوي، اوبه ورکوي، چای مې ورکوي. بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغې په ملک کې په شراب پابندي نه، نو هغې شراب هم ورکوي. یقین په خدای وکړه، ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست و، ما اجینې لګیا وه، څیزونه یې ویشل. هلکه مې دا بوتل نه چای چې زما خو په یو شک دی، وی څه مې دا شراب دی؟ دا شراب دی، خو دا مختلف قسمه شراب دی. یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي، یو هغه شراب دی چې معمولي غوندې لکه شوملې چې سړی وڅکي، سړی له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي. یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي، د هغې د لاس ډوډۍ په جس کې نه خوري، د هغې د لاس چیپ نه څکم. راشي او تا سره وړم دیم نه، ما له کرکه راځي. شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی. نوم یې له شي نه هم خدای ساته. نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع، دنیا په دې باندې اخته ده. او دا بل شان نشه ده، دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي. پخوا نشه کې به خوب و، دا خوب تختی. ما اورېدلی دي وایي چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوارو د خوب نه ورځي.
دنه کوکله شي ډډ شي ختم شي ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی نو چې آرام نی 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 اخره کې لیونی شي ډېر آیس والا نو اوس متیا دې بیږي او غول ته بیږي او ډاکټرانو لذي هغوی ته الله وایي چې په موږ دا چل دی یاره چې د ناجوړی خوب ته بیا به سر او تختی تباه شي او خلکو پیسې پکې لیدلي دي یقین په خدای پر دې دی نه خلک سعودي ته وړي هلکه هغه ځای چې کوم دی د خدای کور دی مکه او مدینه د خوار شي هلته دا سیدونه وړي بس د شپې خلک ځان بچان ټول غواړي چې بس پیسې ډېره وکټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب کې مدمن خمر توبت مبس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه دغه دعا خدای نه قبلې وش دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پنسې راکوي کبرجنم خدای نه بخي کبر به نه کې رسول الله مبارک فرمایي الکبریا او ردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به کړم مسلمان له پکار دی چې عاجزي پیدا کړي کبرجن د خدای قټ دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې رزمرې دی کړي درېش څلورم څوک دی څلورم کیناګر دی کیناګر چې مسلمان سره کینه کوي کینه پېژنې کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی دا د مال دی دا مال یې ولې دی د ده بچي دي دا بچي ولې دي د ده علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی د ده پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی د ده بچي دي دا بچي یې ولې دي ایرو دا ډېر خطرناک جرم دی ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي نو تا په خدای ته اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي دي او تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري چې زه د خدای نه زیات پوه یم الله دا دې ولې ورکول دا خو نو پکا او خدای راته انصاف ښکاري کینې نه دې خدای ساتي یو بل پکې هم واوره عاق لوالدیه چې د مور او پلار نافرمانه مور او پلار در سره څومره ښه کړي مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړی ته خو دغسې دنیا ته نه را پروت یې چې دا څنګه ته ګرځې تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ته خو یې په غېږ ګرځولی ته خو یې ماشوم لوی کړی تا له یو دسمات یې پاک کړی دی تا له په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړي دي په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده خو تا نه یې راوړي ځان له جهنم ځای کړی دی حرام یې راوړی ده خو تا تیب ساتلی نو اوس مور او پلار سپي شو یقین په خدای وکړه دا م ګورې ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا خور او مور الا او بلا شي او ښځه نعمت د خدای تعالی نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوې خو د مور په خیال ساتي قدر به کوي د پلار به قدر کوي د پلار به خیال ساتي کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې ده څنګه د مور او پلار قدر کړی دی هغسې به هغوی د ده قدر کوي دې کې ګورې دوه خبرو ته اشارت دی یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي عمر به هم دله خدای درکوي بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی قاطع رحم چې رشته ختموي صله رحمي یو بل سره نه کوي نن سبا رور دشمن دی رور سره روانه د ماما او د خورۍ یو بل سره روانه د تره او د رواره یو بل سره روانه دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه د څه د برکت نه د مال د برکت یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی یو اونه باندې نه دي په یو اونه
پس مکه یو اونه ده، یو ورور زما ده، بل ورور زما ده. یو ورور لګي شو بلې مړ کړ، دا غر دامن لګي شو دا بلې مړ کړ، دواړه زما ده لاړه، اونه په ځای ولاړه. په یو اونه دوه ورونه لاړل ده، رور وجل. آی هاي خدای، په خدای چې خلکو میندې وجلې، مور په دې میډیا تاسو کتې شئ، په دې به تاسو راشي. په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجل د پیسو د مال دپاره. تر څو زما ورونو چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته ایښودې ده، د خدای یاره نه راغلی. زه دا خلک اخرت نه مني. دوی چې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو، دوی چې په خولې وایي چې زه اخرت منم. که تا اخرت منلې نو تا به دا چل کم، که تا خدای منلې نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله، که تا پیغمبر منلې نو تا به دا چل به دې کم. دا کسان خدای نه بخي، باقي بخي. زما ورونو دوه کاره به کوئ که خیر انشاءالله. یو به په 15مه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان، هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي، او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې، نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي. هغې ته هم لیلة القدر وایي، هغې ته هم شب قدر وایي. شب او لیله یو شی دی. بعض علما وایي دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وایي دا د دې حق نازل دی. خیر څوک وایي په حق دا راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی. خو تاسو به دوه کاره کوئ که خیر انشاءالله. یو به په 15مه ورځ، ما ته خو دغه تاریخ نه دی معلوم، خو زما په خپل اندازه د اتوار ورځ 15مه راځي. سرکار نه نیم خبر، سرکار کې دي چې د ګل ورځ، خو ما په خپله میاشت لیدلې ده، زه درته خپله اندازه وایم. د اتوار ورځ سبا نه بله ورځ دا 15مه راځي د شب قدر. روژه به نیسئ که خیر انشاءالله. او دویم د شپې، یعنی بیګاله نه سبا شپه، سبا شپه راځي که نه امینه، دا د خالي نه پس د اتوار شپه، نن خو د خالي شپه ده، سباله شپه راځي د شپې. خیر د ټوله شپه نه، په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړئ او اخره شپه کې پاسئ او الله نه دعا وغواړئ، ځان دپاره وغواړئ، بچو دپاره وغواړئ، نفل پکې وکړئ، ذکر پکې وکړئ او کوشش وکړئ چې وجاړئ خدای ته. او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جلا نه درځي په تمباکو ځان جړغونې کې شکل د جلا جوړ کې، په دې الله خوشحالېږي. نو درې خبرې شو زما ورونو. یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روژې ونیسئ، صرف د رمضان نه مخکې یو دوه درې ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ. دویم د اتوار په ورځ به که خیر انشاءالله روژه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ، خدای ته به ژړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې، الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه، زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه، برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ. دا به کوئ که خیر انشاءالله. او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ، ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړی، تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کې هغې تکړی. ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي، هغه دله ډوډۍ پخې کړي، هغه دله چای پخه کړي، هغه دله پراټې پخې کړي، نو وروسته راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسې. نو زنانه په عبادت کې تکړی، نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله العظیم. د خټ د قاهر وفات شوی دی او د کاکړو حبیب الله او د مولیانو کلي د سجید کور والا، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې دا ټول وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د شیرپو د غلام حبیب کاکا کور والا وفات شوی دی، حاجی د جمعې مرګري، بالکل الله دې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. عمر خطاب کورونو کې یو کس وفات شوی دی، حاجي عمر خطاب حاجي صاحب، د خدای وبخي، خو ډېر بل شان سړی. دا چې څوک وفات شوي دي عمر خطاب حاجي صاحب کورونو کې، خدای پاک دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. اسرار خان اپریشن کړی دی، الله دې ولا روغ صحت ورکړي. اسرار خان ډېر ښه سړی دی، خالق دی، الله دې روغ صحت ورکړي، الله تعالی دې ولا شفا ورکړي. دا بل ملګري وایي چې زما تره وفات شوی دی، والد صاحب بیمار دی، الله دې تره وبخه، والد صاحب له الله روغ صحت ورکړه او د امتحان د کامیابۍ د الله پاک
تعالی کامیابی درکړي او الله دې په امتحان کې کامیاب کړي. داسې یو ماشوم دی بیمار دی، الله دې ورته روغ صحت ورکړي. جمعې مانځه نه پس مدرسه عثمانیه کې دستربندي ده، بالکل د قاري اسلم جان صاحب مدرسه ده، د چړی باندې ډیګې سره هغې کې اوس د مانځه نه پس دستربندي ده، هغې له شرکت په وکړې ښه زه هم ورځم انشاءالله، زه هم پکې شرکت کوم انشاءالله. او دا خو بالکل ما خیال نو چې دا واقعي په کار خو دا وه. دی وایي چې دا څوک دا جج دی څه مردار غوندې دی، د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیړ چاړ جوړ کړی دی، دا سپېره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې څه وباره باندې راغلی، هر سړی په دین غوټه په خدای که نو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران، چې سترګې غړو بجلی ګران. زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي، ژوند خدای ورکوي، اوس بجلی کوم ځای ته ورسېده؟ هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران، هره میاشت کې یونټ، او دا کم بجلی ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم. بیا 13 ځل ما په دې 13 میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی دی جمع. دا کم دی نه هره میاشت، اوس وایي بیا ګران شو. د خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه، بیخ هموزه دا څه کوی په دا پیسو باندې؟ خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک او باسي او غریب یې تباه و برباد کړ. اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم، هلکه ته اوس د رسول الله مبارک په ناموس حملې کې خوا شې، ته د پیغمبر په ناموس باندې حمله کې، د پیغمبر په پټکي باندې حمله کې، خدای به دې ذلیله کړي، خدای به دې تباه کړي، خوا شې. دا زموږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کې کېږي، زما دې په خدای قسم یې که دا ملک دې نه جوړ. دې ملک له خو د پښتنو د علماو د خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګرېز نه به خلاص شو، نو انګرېز نه هم خلاص شو. په موږ هغه انګرېز خو لا خو موږ بیا خپل قانون کې به زموږ ګوتې نه والي، دې خو زموږ په قانون کې لګیا دي ګوتې. ته څنګه مسلمان یې؟ ته څنګه خدای باندې، ته څنګه منځ کې، ته څنګه محمد رسول الله وې، ته څنګه درود شریف وې. نو دا دوی لیکلي دي چې په عمرزو ختم نبوت چوک کې د مانځه نه پس مظاهره ده، بالکل پکار دي چې دا د ښه مضبوطې مظاهرې او په مظاهرې ښه دي، زموږ یو جذبه ده، الله ورپې خوشحاله شي. د مسلمان یو قوت دی، پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده. خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زموږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي. ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي خو چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي. ورشئ په فلسطین کې زما د قسمې هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه بربادې، ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي، جوماتونه یې ختم کړل. پرون ما ته چا ووایي چې ما په خیال څه لږه غوندې علاقه پاتې ده، باقي ټوله ریز مریز کړه. په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو، د چا لاس نشته، د چا خپه نشته، دارو نشته، اسپتالونه تباه دي. دا حل دی؟ همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي راخاندي، ډانسونه ورسره کوي، یو ځای ورسره تعلقات ساتي. یهود وایي زموږ پلار دی، هلکه ستا پلار نه دی، پیغمبر دشمن دی. څوک به وایي یهودیان داسې او څوک یې صفتونه کوي. ورشه مسلمانان یې تباه و برباد کړه، ښځې یې تباه کړه. دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته، هغه ماشومان تلتقې وایي، کورونه یې روان شو، وینې ته بیږي. د قیامت په ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی. د خدای نه یره د مسلمان نشته. دا خو رسول الله مبارک ویلي چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې، نو تاسو کې به همدقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ ورکړي. اوکې الله زموږ په حال رحم وکړي، خدایا زموږ په حال رحم وکړي. د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ، الله دې مدد وکړي. یا الله دې په خپل فضل مدد وکړي. موږ په اسم نشو کولی. زموږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو، هغه بې خونده دي، بې غیرته دي، پیسه ټک دي ظالمان. د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي. خدایه ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. الله ته زموږ مدد وکړي. یا اله العالمین، چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکي پورې خندا کوي، د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي، خدای ته ذلیل او خوار کوي. رب العالمین چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي. یا الله چې څوک مړ شوي دي دا مړي الله ټول وبخي. الله د هر قسمه پریشانو آفتونو نه پاک یو ساته. ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي، خدای دعاګانې ولا قبول کړي.
یا الله چې زموږ د جمعات ته د لرې لرې ځای نه ډېر دوستان راځي په یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د زړه حاجات یې پوره کړي الله بې اولاد اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي خدای د دنیا او د دین د پریشانو نه مساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي دا غي پر ورولې شوی دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي خدای د دواړو جهانو خیر او خوشاله نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو او فتنو نه مساته